ورحمة الله وبرکاته. څنګه خبرې؟ امید لرم د خپل ربع نن د ګړۍ باره کې ویډیو مې راوړه. اکثر زیات تر ګړۍ داسې خرافېږي، دا وګورئ نیمې نمبر ښکاري او نیمې نه ښکاري. نو د دې برابرتیا به څنګه کوو؟ هر څه درته په دې ویډیو کې ویم. او ټولو نه مخکې عاجزانه درخواست دی چینل لایک او سبسکرایب او پیج د ځان سره فالو کړئ. ستاسو به ډېره مننه وي. ټولو نه اول خو دا ګړۍ کولاوو او د دې دا مشندري چې کوم دی دا به انشاءالله مونږ برابرو. ویډیو شروع کوو، ډېر ټایم نه اخلو ځکه اکثر ویډیو بیا اوږده شي. بیا ملګري وایي چې ظهور باید ته ویډیو ډېره زیاده اوږده نو خیر دی ډېره به یې نه اوږدو. ګړۍ کې کاروبار شروع شو. دا میخونه ورته اول داسې ښکلي لرکه یې ټوټل میخونه او بیا به د دې چې کومه مشندري ده هغه به وګورئ. د دې ګړۍ نوم کیسو دی. لکه اکثر کیسو ګړۍ کې دا مسلې ډېرې زیاتې راځي. دا وګورئ د دې سیلوم نوی دی او بیا هم هغه شانتې دی. نو اوس دې کې کاروبار شروع کوو، خو ویډیو سکلیپ نه کوئ ځکه چې تاسو بالکل په دې ویډیو باندې پوه شئ. اوس به داسې چل وکړي دقه معمولي ټک کار وپکې. دا چیز یې ختلی و اوس کلک شو، خپل ځای ته شوی نه ښه ښکلی برابر شوه. دقه چیز یې ختلی و اوس سین کوئ، دا چیز به یې داسې ختلی. دا بیا کار اکثر دی نه پرېږدي. اوس بیخي سټاپ شو که نه، نو دا به داسې ښکلی په کته به یې وزورئ. زمونږ ګړۍ چې ده بیا دقه ښه ښکلي برابر شوه، ښه نمبر یې شروع کړې. نو ګرانو ورونو چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او زمونږ ویډیو شیر کوئ. زه به هره ورځ تاسو له ترقیاتي ویډیوګانې راوړم او پیج د ځان سره فالو کړئ. والسلام.